औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम कदरमनो पख्तनो मशरانو کشرانو ټول ستړي مشه زه تاسو ټولو ته د زړه نه هرکلی یم. ښاغلو الله تعالی پښتون قوم ته درنه قدر ستاینې وړ پیژندګلو ورکړې ده. پښتون قوم ته یې بېله خوږه ژبه ورکړې ده. پښتون قوم ته یې ځان ته بېله جامه ورکړې ده او پښتون قوم ته یې د خپل نظام مطابق دستور د پښتو په نوم ورکړی. پښتون قوم ته یې د مشرۍ لایق او فطرت ته نږدې خصلتونه ورکړي لکه ښېګړه، بدل، زړهسوان، ننګ، پت، ویاړ، حیا، غیرت. پښتون قوم ته الله تعالی هغه ټولې خوبیانې ورکړي دي کومې خوبیانې چې په یو مشر کې لازم وي. پښتون قوم پاک، حیاناک، عزتدار، ښېګړه کوونکی، بدل ورکوونکی، حق سره ودرېدونکی او د باطل خلاف جنګ کوونکی او یو الله منونکی وخت سره. همدغه وجه ده چې ادریس علیه السلام په مشرۍ کې پښتون قوم د قابلیانو د غاصبانه کړو خلاف، د هغو د فساد خلاف د تاریخ اولنی جنګ کړی و. د هغې وخت نه تر دې دمه پښتون قوم د حق او الله دپاره سرونه ورکړي، سرونه وهلي. صحابه کرامو کې چې کومې خوبیانې وي هغه ټولې خوبیانې په پښتنو کې هم موجودې وي. صحابه کرامو به هم ځان پاک ساتلو، پښتون قوم به هم ځان پاک ساتلو. صحابه کرام هم حیاناک وو، پښتون قوم هم حیاناک وو. صحابه کرام هم عزتدار وو، پښتون قوم هم عزتدار وو. صحابه کرام هم زړهسوان، بدل ورکوونکي، ښېګړه کوونکي وو، پښتون قوم هم وو. څنګه چې پښتون قوم د حق سره ولاړو او باطل خلاف جنګ کولو، همدغه شان صحابه کرام هم د حق سره ولاړو او باطل خلاف جنګ کولو. د ټولو نه اهمه خبره چې پښتنو هم یو الله منلو، صحابه کرام هم یو الله منلو. همدغه وجه ده چې پښتنو په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو. خالق پښتون قوم ته وخت سره د خپل دین اسلام مطابق، خپل نظام مطابق، د فطرت مطابق خصلتونه ورکړي، دستور یې ورته ورکړی و. بس پاتې و په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان، کوم چې د هر انسان دپاره لازم دی، لازم وو. هغه هم خالق وکړو او پښتون قوم په یو وخت د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په لاس باندې بیت وکړو. په دې وجه زما پلار خان بابا وایي په بیت محمد سره مؤمن شوم، په بیت د محمد سره مؤمن شوم، زه پښتون خو وخت سره مسلمان وم. قدرمنو، خالق پښتون قوم ته د غیرت، ننګ، جرأت او د تکړه مشرانو، د تکړه مثالونو نه ډک، د کیسو نه ډک تاریخ ورکړی. خالق پښتون قوم ته هر څه، که هغه د پښتون قوم ژبه وي، جامه وي، دود دستور وي، هر څه یې ورته د ویاړ ورکړي. همدغه شان خالق پښتون قوم ته د وسایلو ډکه خاوره ورکړې ده. په پښتنه خاوره باندې خواوشا د قدرت هر یو نعمت موجود دی. خالق چې په سوره رحمان کې د کومو نعمتونو ذکر کړی دی هغه ټول نعمتونه زما په خاوره باندې موجود دي. الله تعالی پښتون قوم ته د نعمتونو ډکه خاوره ورکړې ده او د دې خاورې نه فایده دا ریاست پوره اوچتوي. قدرمنو، پښتون قوم د ټول پاکستان خواوشا 80% اوبه لري. په دې کې خواوشا 30% اوبه د پښتنې خاورې ځمکو ته خور کیږي. د پاکستان د اوبو تقسیمولو فارمولې مطابق به خبره وکړو
نو د پښتنې خاورې 9 ملیون ایکړ اوبه رسېدلي دي. په دې کې 6 پښتنه خاورې استعمالوي او 3 چې دي بې استعماله ځي هغه پنجاب او سند استعمالوي. زما اوبه بې استعماله ځي د دې نه اندازه کېږي چې زما په خاوره اوبه پوره دي بلکې د ضرورت نه زیاتې دي خو پته نه لګي ولې بیا هم زما په خاوره باندې زمینداران اوبو ته ژاړي هغو ته اوبه نشته. پته نه لګي ولې بیا هم زما په خاوره باندې ډېرو د کرلو وړ ځمکې وچېږي لګیا دی. حالانکې که د پښتنې خاورې دغه د کرلو وړ ځمکو ته د اوبو صحیح نظام شوی او که نه قدرمنو نو پښتنه خاوره به د غنمو یا د بل څه دپاره بل چاته محتاجه نه وه. خو که داسې شوي وو یا وشي قدرمنو الله تعالی پښتون قوم ته په پښتنه خاوره ګیس هم ورکړی دی. پښتنه خاوره خواوشا 1500 MMCFD ګیس پیدا کوي. په دې کې 2,500 دې ریاست ته ورکوي او 2,500 ځان ته پاتې کوي. پښتنه خاوره چې کوم ګیس دې ریاست ته ورکوي د دې په بدل کې به دا ریاست ما ته د خپل آئین 161 کلوز 1 پیراګراف 1 مطابق فیډرل ایکسایز ډیوټي راکوي زما په ګیسو باندې. خو پته نه لګي ولې دا ریاست ما ته د خپل آئین مطابق هم فیډرل ایکسایز ډیوټي نه راکوي. پته نه لګي ولې قدرمنو زما خاوره ګیس پیدا کوي دې ریاست ته هم ورکوي زما په ګیس باندې په پنجاب کې ترمل سټیشنې چلی. خو زما په خاوره نن هم په ډېرو ځایونو کې اور بلول کېږي. په ډېرو ځایونو کې د ګیس فټینګ صرف په نوم دی. په ډېرې کمو علاقو کې لږ ډېر ګیس راځي او د هغې نه په کمو علاقو کې چې دی زیات ګیس راځي. حالانکې پاکستان خپل آئین آرټیکل 158 کې صفا لیکلی دي چې ګیسو ذخایر په کومه خاوره باندې موجود وي د هغې خاورې د هغې صوبې د ګیس ضرورت ته به د نورو صوبو به د ګیس په ضرورت باندې فوقیت ورکړی کېږي. مطلب اول به هغه خاوره چې دی هغه صوبه خپل د ګیس ضرورت پوره کوي بیا به نورو ته ورکوي. خو دلته کې په پنجاب کې ترمل سټیشنې چلی زما په ګیس باندې. خو زما په خاوره پخلی دپاره هم ګیس نشته، په ګرمۍ کې نشته، په یخنۍ کې خو یې تپوس مه کوئ. قدرمنو پښتنه خاوره کوم ګیس چې پیدا کوي هغې باندې خواوشا $4 خرچه راځي خواوشا. دا ریاست چې کله دا ریاست زما ګیس په ما باندې په $10 $9 خواوشا باندې خرڅوي. زما په خاوره په ډېرو ځایونو کې ګیس پیدا شوی دی. خو په کومو ځایونو کې چې ګیس پیدا شوی دی په کومو ځایونو کې چې د ګیس ذخایر موجود دي په هغه ایریا کې هم ګیس نشته. زما په خاوره په کومو ځایونو کې چې ګیس پیدا شوی دی د ګیسو ذخایر دي د هغې نه پیپونه ځي پنجاب ته او نورو ځایونو ته هلته کې استعمالیږي. لکه څنګه چې اوس په کرک کې ګیس پیدا شوی دی د هغې پیپونه روان دي 315 کیلومیټره لرې ملتان ته هلته به استعمالیږي. خو د بده مرغه په کرک کې ګیس نشته. څومره عجیبه خبره ده که نه؟ قدرمنو دومره یاد ساتئ که تاسو ته د ګیس فټینګ صرف په نوم ولې نه شوی تاسو ته به هره میاشت د ګیس بل ضرور در رسي. دا د دې ریاست ډېر ښه سیسټم دی. قدرمنو پښتنه خاوره باندې د تیلو ذخایر د تیلو میدانونه هم ډېر زیات دي. ټول پاکستان چې دی هغه لس کم 100,000 بیرله تیل روزانه پیدا کوي. پښتنه خاوره
50,000 بیرله تیل روزانه د ریاست ته ورکوي. زما په خاوره په ډېرو ځایونو کې د تیلو ذخایر دي، لکه یو څو به زه ووایم په کرک کې ناشپه، په کوهاټ کې چنده، او په بل ځای کې زما په خیال په مردان کې مکوړي هم دی. قدرمنو، زما خاوره دې ریاست ته 50,000 بیرله تیل روزانه ورکوي. د دې په بدل کې به دا ریاست ماته د خپل آئین آرټیکل 161 کلوز 1 دی که کلوز 2 دی ښه نه غواړم کلوز 2 مطابق فیډرل ایکسایز ډیوټي راکوي، ځکه چې د دې ریاست آئین وایي چې تیل باندې فیډرل ایکسایز ډیوټي خالص آمدني کومه چې په یو کوی باندې لګولی کیږي او وفاقي حکومت یې راجمع کوي، هغه به د فیډرل کنسولیډیټډ فنډ په شکل نه وي، بلکې هغه صوبې ته به ورکړی کیږي په کومه باندې چې د تیلو ذخایر دي، د تیلو کوی دي. دا ریاست به ماته د خپل آئین مطابق فیډرل ایکسایز ډیوټي راکوي، خو د بده مرغه دلته هم دا ریاست ماته د خپل آئین مطابق فیډرل ایکسایز ډیوټي نه راکوي. په ټول پاکستان کې خوشه په ټول پاکستان کې 15 تیل صفا کول والا کارخانې دي. پاک عرب ریفائنری پارکو په ملتان پنجاب کې ده، اټک ریفائنری په پنجاب کې ده، بیکو په بلوچستان کې ده، پاکستان نیشنل ریفائنری په کراچۍ کې ده. کومه خاوره چې دې ریاست ته 50% تیل ورکوي، په هغه خاوره باندې یو تیل صفا کول والا کارخانه هم نشته. پاکستان کې اویل مارکیټینګ کمپنیانې د 50 نه زیاتې دي. په دې کې د یوې هیډ آفیس هم په هغه خاوره نشته کومه خاوره چې دې ریاست ته 50% خام تیل ورکوي. زما په خاوره خام تیل صفا کول والا کارخانې نشته، په دې وجه زما تیل ځي پنجاب او نورو ځایونو ته، هلته کې صفا کیږي، هلته په ترمل سټیشنو کې د بجلۍ جوړولو دپاره استعمالیږي. کوم تیل چې زما خاوره دې ریاست ته ورکوي، د هغې د ورځې قیمت خواوشا 1 ارب روپۍ دی. که د کال حساب وکړو نو د هغې قیمت خواوشا 365 ارب روپۍ راځي. خو ماته 1 ارب روپۍ خو پرېږدوئ، ماته 1 روپۍ نه راکوي. اربونه خو لا ډېره غټه خبره ده. قدرمنو، پښتنه خاوره د اوبو نه بجلی پیدا کوي. 100,000 ارب یونټه 100,000 ارب یونټه بجلی پښتنه خاوره د اوبو نه پیدا کوي. په دې کې زما په خاوره باندې چې کوم د ایشیا د ټولو نه غټ ډیم دی، تر بیله دی هغه خواوشا 14 ارب یونټه بجلی پیدا کوي. هغه هم د 1 روپۍ نه په کمه. حالانکه او چې ټوله کومه بجلی زما خاوره پیدا کوي، دا 100 ارب یونټه بجلی زما خاوره پیدا کوي، په دې باندې خواوشا خرچه 14 ارب روپۍ راځي. کوم دا بجلی مونږ په پنجاب یا په بل ځای کې په ترمل باندې جوړو، نو په دې باندې خواوشا خرچه 400-300 روپۍ راځي. کوم چې دې ریاست ته نقصان رسوي، فایده نه رسوي، مطلب نقصان ورته ډېر زیات دی. چېرته 14 ارب روپۍ، چېرته 400 خواوشا ارب روپۍ. قدرمنو، زما په خاوره باندې 14 خواوشا هایډرو پاور سټیشنې دي. زما خاوره د ټولو نه زیاته ارزانه بجلی پیدا کوي، د اوبو نه د ټولو نه زیات هم پیدا کوي. پنجاب چې دی هغه د اوبو نه خواوشا 1600 میگا واټ بجلی پیدا کوي. په دې کې غازی بروته، دا په اصل کې غازی بروته نه دی، دا غازی ګړی د خدای په چل ول باندې
غازی بروتا کړی دی او پنجاب ته ور کړی دی. که نن دا غازي ګړیو قدرمنو نو دا به د پښتنې خاورې حصه وه. دغه غازي بروتا چې دی دا خواوشا 1400 میګاواټ بجلی پیدا کوي. ټول پنجاب چې دی 1400 میګاواټ بجلی پیدا کوي. زما خاوره 6,000 میګاواټ بجلی پیدا کوي د اوبو نه. زما په خاوره باندې د ایشیا ټولو نه غټ ډیم دی. زما په خاوره باندې د دې ریاست د ټولو نه زیات هایډرو پاور سټیشن دي. خو د هغې باوجود بابډا هاوس په پنجاب لاهور کې دی. قدرمنو زما خاوره د خپل ضرورت نه زیاته بجلی پیدا کوي. د هغې باوجود زما په خاوره په څه ځایونو کې د سره بجلی نشته. چېرته چې بجلی شته په کوم نورو کومو ځایونو کې چې بجلی شته هلته چېرته په 40 ګنټو کې 3 ګنټې بجلی، چېرته په 40 ګنټو کې 4 ګنټې بجلی، چېرته په 40 ګنټو کې 5 ګنټې بجلی، چېرته په 40 ګنټو کې 6 ګنټې بجلی، چېرته په 40 ګنټو کې 7 ګنټې بجلی، چېرته 8 ګنټې. قدرمنو مونږ تللي وو بحرین ته، وخت کېږي یقین وکړئ هلته په 40 ګنټو کې خواوشا 4 ګنټې بجلی وه. دلته د دې ښار خبره به درته وکړم. چېرته چې خلک زیات کاروبار دپاره راځي، چېرته چې کاروباري سیسټم زیات دی، دلته په 40 ګنټو کې خواوشا 10 ګنټې بجلی وي. کله ناکله خو بجلی داسې غیبه شي چې پته هم نه لګي کله به راځي. د لوډ شیډینګ په وجه زما په خاوره په ډېرو ځایونو کې میلونه، فیکټریانې، کارخانې بندېږي لګیا دي. او زما په بجلی باندې چې دی په پنجاب کې میلونه، فیکټریانې، کارخانې او په کورونو کې بجلی راځي. میلونه، فیکټریانې، کارخانې به چلیږي. خو زما په خاوره د بجلی دا حل دی. قدرمنو زما خاوره د 1 روپۍ نه په کمه بجلی پیدا کوي. خواوشا 1 روپۍ باندې زما خاوره 1 یونټ پیدا کوي. خو دا ریاست چې کله په ما باندې زما بجلی خرڅوي نو په ما باندې خواوشا 10 روپۍ 1 یونټ خرڅوي. حالانکې زه د 1 روپۍ نه په کمه یا خواوشا بجلی پیدا کومه، 1 یونټ پیدا کومه. زما په بجلی کې، زما په ارزانه بجلی کې زما بیلونه د اسمان سره خبرې کوي. نن سبا خو داسې بیلونه را روان دي چې د مالدارو په سر باندې دړ کوي. غریب خو دې ته حیرانه شي چې کور ته به د خوراک انتظام کومه، ماشومانو ته به زده کړه ورکومه، ماشومانو ته به کپړې په یا کور ته به کپړې په اظهار کومه، چېرته څوک بیماره شي د هغوی علاج به کومه، که نه ټول عمر به د خپل وس نه زیات بیلونه ورکومه. قدرمنو زما په بجلی کې زما دا حل دی، خو پنجاب پې مزې کوي. قدرمنو زما په خاوره باندې ډېر پټی کېږي. زما په خاوره باندې جوار هم ډېر مزېدار کېږي. زما په خاوره باندې غنم هم کېږي. زما په خاوره وږي هم کېږي. زما په خاوره باندې ډېر قسمه وریجې هم کېږي. زما په خاوره باندې ډېر قسمه سبزیانې هم کېږي. زما خاوره چې دی ګنې هم پیدا کوي. دا بېله خبره ده چې هغه ځي د پنجاب میلونو ته، هلته کې چینی کېږي او بیا په ما باندې په 100 روپۍ خواوشا خرڅولی کېږي. زما خاوره کپاس هم پیدا کوي، نور هم ډېر شیزونه پیدا کوي. زما په خاوره باندې تمباکو هم پیدا کېږي. زما خاوره دې ریاست ته د اعلی معیار تمباکو ورکوي. خواوشا 90% تمباکو ورکوي زما خاوره دې ریاست ته، خو هغې ته هم فیکټریانې په کشمیر کې جوړې کړي دي. د هغې ټوله منافع چې ده هغه هم وفاقي حکومت اخلي، پاکستان اخلي، په هغې کې ماته سره فایده نشته. قدرمنو زما په خاوره باندې ډېر قسمه فروټ هم کېږي.
زما په خاوره باندې امونه کېږي، زما په خاوره باندې انګور کېږي، زما په خاوره باندې انځران کېږي، زما په خاوره باندې ټانګوان، زما په خاوره باندې شلتالو، زما په خاوره بیرې، زما په خاوره خوبانۍ، زما په خاوره ګورګورې، زما په خاوره باندې نور هم ډېر قسمه فروټ کېږي، الوچي کېږي زما په خاوره باندې. زما په خاوره باندې مڼه هم ډېره مزېداره وي. هغه د دې ځګي نه ځي په پنجاب کې سټور کېږي او کله چې دلته زما سره په پټو کې مڼې ختمې شي نو بیا هم هغه مڼه په ما باندې 100-200 روپۍ باندې خرڅولی کېږي. قدرمنو، زما په خاوره باندې خشکې میوې هم ډېرې کېږي. زما په خاوره باندې بادام، پستا، کاجو، غوزان، زما په خاوره باندې چلغوزي هم کېږي او دا چلغوزي چې دی دا زما د خاورې نه ځي د خرڅ دپاره، خو هېچ چا ته پته نشته چې د دې فایده چا ته رسي. قدرمنو، زما په خاوره باندې قیمتي کاڼي هم دي. په دې کې یو څو چې زه به درته ووایم لال، مرجان، ګلابي بخراج او یاقوت. مرجان او یاقوت هم کېږي. قدرمنو، زما په خاوره باندې چې کوم زمرد دی هغه چې دی د هغې کاروبار نن سبا په نقصان کې روان دی. څومره عجیبه خبره ده که نه چې زمرد په نقصان کې روان دي. زما په خاوره باندې ډېر معدنیات هم شته. زما په خاوره باندې کویله شته، دا بېله خبره ده چې فیکټریانې په پنجاب کې چلیږي. زما په خاوره باندې ماربل شته، دا بېله خبره ده چې هغه هم ځي پنجاب ته. زما په خاوره باندې سنگ مرمر شته، دا هم بېله خبره ده چې هغه ځي پنجاب ته او هغوی ته یې فایده رسي. قدرمنو، د دې نه علاوه هم زما په خاوره باندې ډېر معدنیات دي. زما په خاوره باندې جپسم هم شته. زما په خاوره باندې کرومایډ، فلورایډ، زما په خاوره باندې ګرنیټ، زما په خاوره باندې کاپر، زما په خاوره باندې تانبه، زما په خاوره باندې چونه، زما په خاوره باندې نور هم ډېر کېږي. ماله د ټولو نومونه نه راځي. خو قدرمنو، پکار ده چې دې ته انډسټریانې ولګي په پښتنه خاوره باندې او د دې فایده دې پښتنې خاورې ته ورکړی شي. قدرمنو، را به شمه دې خبرې ته چې زه ویل څه غواړمه. زه ویل دا غواړمه چې څنګه دې ریاست زما نه زما په خاوره باندې زما ژبه، جامه، دود، دستور بیل وجود اغستی زما نه اخلي لګیا دی، ختمی لګیا دی. هماغه شان دې ریاست زما نه زما په وسایلو باندې زما اولنی حق زما نه اغستی دی، زما اولنی اختیاري زما نه اغستی دی. کنې تاسو وایئ که زما په خاوره باندې زما اولنی حق ثابت و نو زما د خاورې ځوانان به بهر ملکونو ته مزدوریانو ته تلو، هلته به یې خپلې ځوانۍ خوارولې. که داسې نه وی زما قوم به په خپله خاوره باندې د مزدورانو ژوند کولو. زما د قوم ماشومان به په د سړکونو په منځ کې ولاړ او شیزونه به یې خرڅول. قدرمنو، که داسې نه وه نو آیا زما قوم به په پنجاب کې د سپکاوي ژوند تېرو؟ کوم ریاست ته چې زما خاوره 30% فایده ورکوي هغه ریاست په ډېرو ځایونو کې زما قوم دهشتګرد، شرپسند، غدار ګڼي. په دې کې به هم ډېر پښتانه وایي چې پنجاب بیا بل ځي. دا هر څه زما نه په زوره خو نه دي اغوستي. نو زه به هغوی ته دا ویل غواړم چې ستا د دومره ډېرو وسایلو باوجود ستا په خاوره باندې ستا دا حل دی او ستا په وسایلو باندې پنجاب چې دی هغه مزې کوي. دا څه دي؟ دا ریاست تا ته د خپل عین مطابق هم ستا فیډرل اکسایز ډیوټي نه راکوي، تا ته نیټ هایډر پروفیټ نه درکوي، تا ته ستا په هر څه باندې 1 روپۍ نه درکوي. نور دا څه دي؟ قدرمنو، دومره یاد ساتئ چې زما قوم وخت سره دې ریاست د خپلو
وسایلو نه د خپل ارڅه نه د خپل بیل وجود نه بې خبره ساتلې. زما قوم ته یې ویلي دي چې تو یو زما قوم ته د ده بیل وجود د ده پیژندګلو د ده خاوره بې قیمته ښکاره کړې ده او دا زمونږ د ټولو فرض جوړیږي چې مونږ خپل قوم د هغه د وسایلو نه د هغه بیل وجود نه د هغه د قدر نه د هغه د قیمت ته خبر کړو او دا په خپل ذهن کې کینو چې بېشک هر څه وشي مونږ به خپل قوم ته د هغه اولنی حق ورکو. مونږ به پښتون قوم پښتون کوو ځکه چې تر کومه دا نه شوي زما قوم به په خپله خاوره باندې داسې ژوند کوي. قدرمنو دومره یاد ساتئ چې د اغیارو غلامان به مونږ د دې خپل مقصد نه اړئ. مونږ به چې دی په چل ول د دې مقصد نه لري کوي قسمه قسم پروپیګنډې به کوي. ما ته به زما بیل وجود دستور ما ته به زما صادر ما ته به زما کورنۍ نظام چې دی بد ښکاره کوي خو مونږ به په خپل ذهن کې دا ساتو چې مونږ که هر څه وشي په دې پروپیګنډو کې به نه راځو او خپل قوم به د یووالي امن او پرمختګ طرف ته بوځو. په اخره کې به دا دعا کومه چې الله دې پښتون قوم ته په نړۍ کې د هسکې غړې ژوند ورکړي. والسلام. ډېره مننه. الله مو ښاد لره.